چې الہ ما ته مرګ د شهادت راکې دعا وکړئ چې الله رب الجلال دې موږ او تاسو ټول ته د شهادت مرګ را نصیب. حدیث مبارک کې راځي کم یو سړی چې دعا کوي چې الہ ما ته مرګ د شهادت راکې او دې په خپل کور کې مړ شو د قیامت پر ورځ به د شهداو په صف کې پورته کیږي. دعا وکړئ چې الله رب الجلال دې موږ او تاسو ټول ته د شهادت مرګ را نصیب. د جهاد اسباب مهیا شي زب ان شاء الله دې قرباني ته تیاریږم. نو تاسو نه تاسو کوم کدا سيو موقع تاسو تلاش تدرشي یو امیر یو قومندان تاسو پیدا شي یو جبهه پیدا شي یو جماعت پیدا شي جواب پکړه کرا کوي تیاری جهاد ته ګوره صرف او صرف نجات چې کم نه لنډ لار د جنت چې ګورې نو هغه جهاد دی. خوانداسي کوي چې لس دولس پندلس بچی دي او هغه ستا شاته مجاهدین وته قومندان نه نو خوان کوي او د جهاد ډګر ته وځي جهادي جذبه سينو نو باسي هر ان کې دعا د جهاد کوي او چې ود کېږي نو لګ د جهاد ارمان زکه ساتي. یو سړی چې خپلم جهادونه کوي خو چې د شپې سم لاستانو سوچ د جهاد هم نه کوي د مرشه ما ته منافقان ده منافق مرشوي دی اگر که په خلی کلمې وي تاسو په تمه د ایمان یې نه چې بالفعل نشي کولای هغه زمانہ کې بالفعل جهادو اې دې لټ امت ته دې زمانه ته نبی رسول الله آسان کړه چې یو جهاد خپل پکار دی که خپل جهاد ته مدګی نه لري شپې چې سملای یو ګنټه نیم د جهاد سوچ کوي د جهاد ارزو کې پیدا کوي خدا سے شهادت مرګ نه چې بدل ته چرته څوک مړ کی کور کې غلرا باندې راوړي مرشدام شهادت ده شهادت ده خدا سے شهادت چې د امریکایانو انګريزانو کافرانو مقابله کې و جنگيګو او داسې و جنگيګو چې د ځان نه خو مخ کې اوس کافرانو مردار ټوټه کو داغې نه بعد داسې ټوټه شو چې دا غوخه او د اندامونو مرغان په پنجو کې اوچت کې دا خپل شهادت ده. خو الہ داسې شهادت نه چې حشر میدان کې د قبر نه پورته شم الہ چې خلق د قبر نه پورته کیږي ما ته داسې شهادت راکا چې زه د مرغانو د سينو د ججور نه راغون شم او د الله حضور ته ودرېږم ما ته داسې شهادت. معزز سامعینو د جهاد قصې نه ختمي او دا داسې یو خوندور بیان دی چې هغه څومره سړی وګدې او موږ وګدې ولې شي. معزز سامعین مرګ قاسم یو مرګ دا خو د مسلمان عقیدت دی چې یو مرګ دی. دا تاسو کې د چا عقیده ستره چې دوه مرګ دي نه چا نشته او دا زمونږ تاسو ټولو عقیدت دی چې مرګ راځي نو لا استقدمون ساعه ولا يستاخرون مخکې رستم پکې نشته نیټه د خدای رخوانه مقرره او په دې د ټولو عقیدت دی چې پازل کې کم لیکل شوی چې دا په کور کې مریو دا په جهاد کې دا امشتره معلوم نبی اولی سره د دې کور د مرګ قبلې اصل بغیرته مرګ دی چې دا زیړ خپېره د کور روباسي او په دې کمسل بیکاره کمزوري کپن کې دین غختلې او په قبر دی ورو منډي دا اصل بغیرته مرګ دی دا سمر کپن په زندګۍ باندې بل 500 د 100 روپو غزا غوندي او چې کله مرشن بیا بدل 100 روپو کپن درواچي ده خدي پسې و شرم او که خدای ورته چرتا بغیرت اولاد ورکي کنه چې راغینه د جهاد تمنه کېږي نو زه خو ته دعا نکوم چې خدای دې اولاد ورکي داسې بغیرت اولاد دې به خدای سره ورکي نه ورته دعا بداسي کو چې رب ذل جلال موږ تاسو ټول ته نیک صالحه نیک عمل با قرآن او مجاهدین غیرتمند اولاد راکې ګوره صرف او صرف نجات چې کم نه لنډ لار د جنت چې ګورې نو هغه جهاد دی. ډېر لا منځونه کوي دا ډېر وګد لار ده کوي دا دغری ټول عمر مدا تنديري وهي یا به خدای قبلي یا به نه قبلي دې زماني منځونه دا ټول په خار کې مون کوي د مليانو پته نه لګي چې کم مزه والای د چې مولا خراب حدیث مبارک راځي اخر زمانه کې به یو جمعات کې زر کا سجمه وکړي یو به منقبول نه نو ولې بقبول هغه امام به وهابي پنځبره به مون پس نه کېږي چې هغه منځونه شنو ستا بسوش نو دا منځونه دا روزي دې شینو باندې دا ډېری لوري لاري تدي پنا ګمان باندې جنت او لند لار د جهاد چې کوم دا جنت چې کوم دا جهاد په سبيل الله یا رسول الله خپل شعر حدیث مبارک کې راځي چې د کم انسان د خپې د جهاد په ګردونو آلوده شوي په دغه تنه باندې د جهنم اور حرام دی. او حدیث مبارک کې راځي د کم انسان د سترګي چې د جهاد په پیره کې غړېدلې پاتې شوي په دغه تنه باندې د جهنم اور حرام دی.
آسان خبرې دي. حدیث مبارک کې راځي د قیامت پر ورځ باندې وا عوام نفسي نفسي چغوي، مليان نفسي نفسي چغوي، پیران د نفسي نفسي چغوي په ابتدا کې، انبیاء د نفسي نفسي چغوي، عوام د نفسي نفسي چغوي، خواص د نفسي نفسي چغوي، محمد رسول الله د چغوي، امتی امتی چغوي. لیکن شان د چا وګورئ په دغه آن کې به هم حدیث مبارک کې راځي حشرګاه کې د نفسي نفسي چغوي، څوک بزنګون پورې، څوک د سینې پورې، څوک د ستوني پورې په خولو کې ډوب وي. 300 کاله ژړا ده پیغام دی. په دغه آن کې د حشر میدان کې یو لښکر به راښکاره شي، په غاړو کې به تورې اچولي، نیزې به اچولي، خپلې کلمې او خپلې وینې به په لپو کې نیولي. لونها لون الدم وريحها ريح المسك، شکل به د وینې وي خو بوی به د مشکو په شان وي، او را روان به وي خلک به لار ورکوي ورته، حیران به وي چې دا خلک وګوره ژاړي، دې لښکر ته وګوره دا لګیا دی په غاړو کې تورې اچولي دي، صفونه به ماتوي. دا د رب ذوالجلال حضور ته به مخکې کېږي. حتی کې علامه قرطبي په تذکرہ فی احوال الموت او امور الاخره کې دا روایت ذکر کړی دی چې د انبیاء صف به مات شي، د انبیاء صف به مات شي، انبیاء ورته کرسی پریدي لار به ورکی او د الله حضور ته به وړاندې شي. رب ذوالجلال ته به وایي الہ دغه ته نه راکړې وه، ستا په لار کې مې داسې قربان او ټوټه ټوټه کړه. دا جواب ورته وایي. الله رب الجلال ورته وایي اے شهداو تاسو سره زما حساب نشته دی، زئی په خی اړخ باندې جنت ته داخل شي، تاسو سره زما حساب او کتاب. جهادي جذبه سينو نمو باسي، هر آن کې دعا د جهاد کوي او چې ودا کیږي نو لګ د جهاد ارمان زکه ساتي.